خېټه د خور پیسې خدا اسی توافونه د کعبه کوي او سخت د وسینه د درمانه یار ستا کلی کې بل چا سره شپې کوي سخت د وسینه د درمانه یار ستا کلی کې بل چا سره شپې کوي چې د خوې پرنګ خسته ده دا سړی چې خبرې کوي نو زه ذاتي طور ځان یادوم نو زه وایم چې د خبرې کولې او زه ورته ناست وی دی چې شعر وایي نو زه وایم چې د شعر ویلی او زه ورته ناست وی جاوید شاه درمان راشي او خپل کلام را دیجیے بسم الله الرحمن الرحیم سر جی اجازت ته زه خپل ځان ډیر خوشبخته ګڼم چې زه نن دلته ولاړ یم او شعرونه دي چې نه جومات له ورکړې نه مدرسو له ورکړې د قربانۍ سرمنې ټولې مې کدو له ورکړې څه د بې سره خلکو سر باندې دستار وینمه د سړیتوب تمغې ټولې نه سړو له ورکړې چې جیبونو کې پیسې را سره نشته د یارانو رابطې را سره نشته چې جیبونو کې پیسې را سره نشته د یارانو رابطې را سره نشته خکولی راغلل د نږدې نظر مې کم دی هی قسمت نن چشمې را سره نشته او د جدایۍ ستونزه بې موسمه یو دوه شعرونه دي چې د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده لالیه دا په یو ځل نه حل کېږي او د دې ساړه علاج ستا غېږه ده یار دا مسله په کمبل نه حل کېږي او د سود او زیان روزګار کوونکو خلکو ګټه تاوان په محبت کې نه وي رحمت دار چا په کور نه ورېږي لوڼه دار سړي قسمت کې نه وي رحمت دار چا په کور نه ورېږي لوڼه دار سړي قسمت کې نه وي او د امن غږ خو به پې بد راځي د امن غږ خو به پې بد راځي هغه د چا چې کاروبار جنګ دی دښمن ته نه پرېږدو یوازې وطن بیرته راوګرځېږه یار جنګ دی ګلمینې ځکه په وطن شهید شوم واده به بیا شي که نظار جنګ دی ډېره مننه